بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیلې ملګرو. نن د خپل علاقې نظامپور علاقه خوړه د کاهی کلی یو ډیر ښه شاعر امین صاحب سره ناست شو او زه یم چې دی در سره خپل تعارف په خپله باندې وکړي او د هغې سره یو کلام هم موږ ته وړاندې کړي. امین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. ما نوم امین خان دا. خپل نوم مناسبت سے تخلص امین لیکم. علاقه نظامپور لوی کلی ده تقریبا کاهی. زه د هغې اوسېدونکی یم. نسب نه مې اګون یو او زندګۍ شپې ورځې مو زیاتې ایجوکیشن کې تېرې کړي دي. ما پای تعلیم سے وابسته پاتې شوی یم. 2008 کې مې ریټایرمنټ اخیسته او کور نه میټرک تعلیم و د ما بیا وروسته ایجوکیشن کې څه د ملګرو په وینا باندې څه خپله شوق و. د هغې چې ما ډبل ایم اے وکړه، ایم اے پښتو او ایم اے تاریخ هسټري او 30 سال مې ایجوکیشن کې نوکري کړې ده ایز اے ټیچر او بیا ریټایرمنټ مې اخیسته ده 2008 کې. تاریخی پیدائش د سرټیفکیټ مطابق 1963 ده، 3/3/1963 او ادبي الازالي چې دي هغه تقریبا زه شپږم کې هم چې ما شروع کړي دي او هغه ټایم چې داسې وه چې لونه باقاعدګۍ سې کلي کې نه خو تعلیم داسې و نه استاد داسې ملو شو چې هغسې ما څه شاګردي کړې وه، زده کړه مته نه کړې وه. بیا هغه ټایم چې سلیم سود صاحب الله دې وبښي هغه نګرانۍ کې په سن کې خو به زه اوس خطا کېږم خو غالبا چې دا 74 75 76 یا داسې 78 80 خو شو دې کې باقاعده هغې به یوه جرګه جوړه کړې وه او هغې کې به مشاعرې کولې. بیا به زه هلته ورتلم، هغسې به کېناستلم، هغونه به مې زده کړې کولې. هغې کې موږ د کلي ملګري وو، ګلشن صاحب و، نو تقریبا ما هغه به یو ځای باندې تللو، ګاډو ماډو سهولت نه و، پیدل به تللو. غالب بابا پورې موږ پیدل به لاړلو، هلته به مشاعره وکړه. داسې نظامپور کې مو ډېرې مشاعرې کړي وي چې هغې کې انځري ملګري به وو، کوي به وو او دې ټایم کې موجوده اوس 2008 کې ما ریټایرمنټ اخیسته ده، وزګار یم او کار کې چې شوق ساتم پټي ته ځم، ذمېداره کوم او نور هلکوالی کې د شاعرۍ نه علاوه د ما اشکار شغل و، ښکار به مو کوو، غرونو کې به ګرځېدلو. نورو امین صاحب تاسو خو لکه خپله هم شاعري کوئ که نه، ادب سره شوق لرئ، دې حوالې سره د خوړې دغه چې کوم د نوه کول دې ته څه پیغام یې راکوئ؟ کوم چې د هلک د سکول ټایم دا نو پکار ده چې سکول ویې او ادب داسې شی ده چې دا د سکول سیم کېدلی شي، خو دا نه چې موږ ادب بې ادبۍ طرف ته بوځو. د ما مطلب دا ده چې دا خبرې زه خلاف یم چې هغه د صرف د مشاعرو شي یا صرف د ګانې بجانې د لیکلو دي شي یا د اورېدلو شي، او هغه د دې دپاره سکول چې دا د پرېږدي. دا د هلک د ډېر قیمتي ژوند وي. هلک چې څه وغواړي هغه علامه اقبال یو شعر دی چې خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دا خبره ده دې ټایم کې چې هلک یا ځوان کول یا ینګ جنریشن چې کوم دا چې څه هم جوړېدل غواړي هغه جوړېدلی شي، خو که چېرې هغه محنت وکړي، هر کار ته خپل ټیم وباسي. باقي ادب یا پښتو مینتوب دا خو د هر پښتون دپاره زیام چې کونه په خمیر کې هغه شوی وي. دا خو نرانې څه کوي چې موږ انپړې ښځې چې دي هغه هم شاعرانې دي. که چېرې موږ په ژور نظر سې هغو ته وګورو، هغې مطالعه وکړو، ځکه چې پښتو اکثر لکه ټپا چې کوم دا یو داسې صنف ده په ادب کې چې دا د موږ انپړو ښځو هم یلي دي او د ځان نه یلي دي او د وخت مناسبت سې یلي دي. نو پښتون چې وي هغه به خامخا ادبي ذوق لري،
هغه نه خو زیام چې غونې څوک انکار نشي کولا. خو بهرحال لکه تر دومره حده پورې چې تعلیم دور دا نن سبا او زمانې سي اوژه په اوژه تلل دي، نو د زمانې سي دنیا سي اوژه په اوژه تلل چې دا غان پر سړی نشي کولا. دا هلکانو ته پکار دي، دا هلکانو ته خواست کومه ینګ جنریشن ته چې هغه د دغه طرف ته توجه ویر کړي. شاعري دي کوي، ناسته پاسته دي کوي د شاعرانو سي، خو زیات ټیم چې دا نو هغه د خپل سکول طرف ته ور کوي او چې د دې نه سکول اکټیویټیز چې دي چې متاثره نشي. تاسو یو داسې غزل چې تاسو ته یاد وي یا مو خوښ وي ډېر زیات د افغانستان باندې خو تقریبا هر یو شاعر د موجوده جنگ باندې خپل تبازمایي کړي دا، یا هغه درد دی چې دغه دنیا ته ورسوله د کوم ظلم چې په پښتون شوه ده دې طرف ته یا هغه طرف ته. د هغې کې د باجوړ باندې د امریکې څو هلیکاپټرو حمله کړي وو، هغې کې ماشومان شهیدان شوي وو. د هغه ټیم باندې ما څه یو غزل غوندې لیکلی و چې هغې څو کړی شاید چې زه کوشش کوم که ما ته رایادې شوې، وایي چې په الفت او حسرتونو کلندر یم، زمانې دا ستا د لاسه در په در یم، د دیوران گلشن بدل میں پتا پور دے غلیمہ کا ہر سو دے دزر ساریم، اندامونه مې د تندي پرې خوږېږم، باجوړ یم که کابل که پېښور یم، ما په هر سنگر غلیم دی شاته کړی، هر فرنګ لره زه دشته د خیبر یم، د غیرت او د پښتو کیسې مې ښایي چې په سر وي مدام تاج سکندر یم، او نادانان مې په زبان کله پوهېږي، نن د مینا جوړ په ګډو وډو سر یم. وسلام. دا د هغې څه ټکي مو ته یاد وي، هغه ما تاسو په وړاندې عرض کړو. امید صاحب ډېره مننه کوم او چې د انټرویو مې راته راکړه لنډ وخت ټایم کې، او انشاءالله چې آینده دپاره به هم هلې ځلې کوو او خلک به دې طرف ته متعارف کوو او د خوړ خلکو ته به دا خواست کوو چې هغې هم موږ سره په دې کې مدد وکړي. زه د تا مننه کوم چې ما زه د دې قابل وګڼم، ما ته د موقع راکړله او ما خپل مازګوټ خیالات کتونکو ته او اورېدونکو ته ورسوو. ډېره مننه، یو ځل بیا هم ډېره مننه، ډېره مهرباني. ملګرو دې سره د نه اجازت غواړو. ته الله په امان.